سلامونه د وش فکر یوټیوب چینل په یو بل پادکاسټ کې زه عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایم. د نن موضوع تاسو ته معلومه ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د قومي اسمبلی د پاکستان پخوانی غړی علي وزیر له مودو راځي په زندان کې دی. دا چې دی دا وخت په څه حال کې دی، مقدمه یې کوم ځای ته رسېدلې ده او آیا ولې داسې نشي کېدلی چې نور خلک له جیلونو څخه وخت نا وخت راوځي، خو د ده دپاره ممکنه نه ده. نو د دې دپاره راسره د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ صاحب دی. قادر خان ایډوکیټ صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډیره مننه جی، خوشحاله اوسئ. پیل به له دې وکړو چې دا وخت چې موږ خبرې کوو علي وزیر په کوم ځای کې دی او څومره مقدمې دي، په څومره کې ورته ضمانت شوی دی او په کومو کې لا دی بندي دی. دې وخت علي وزیر په سکر جیل کې دی او سو ما خیال دی چې اووه کیسونه پې مقدمې پې هلته کې په سند کې دي چې هغه سکر کې دادو کې او د بېنظیر آباد ټیک په دغه ځایونو کې پې جوړې کړې شوي دي او یو اته مقدمې پې په کراچۍ کې دي، کراچۍ ښار کې دي. مطلب سند په سند صوبه کې تقریبا د 1300 نه 20 پورې مقدمې په علي وزیر باندې دا وخت دي. ها، او دا څنګه مقدمې دي؟ یعنی د دومره زیات، یعنی د حکومت په نظر کې د دومره زیات جرمونه کړي دي، د دې نوعیت څنګه دی؟ کمی خیر ټولو پسې نه سو تللی، که تاسو داسې ډېرې څو داسې د مثال په توګه راته وړاندې. پوره په دا چې لومبنۍ کومه مقدمه جوړه شوې وه هغه د ده د سوراب ګوټ په یو تقریر وه، نو د الله تعالی په فضل سره په هغې کې دی بری شوی. ټیک شوه. هغې نه پس بیا د باندې لکه یو مقدمې به ته زه دا ووایم چې دی په ګډاني جیل کې و چې په ده باندې په سکر کې یو مقدمه جوړه کړې شوه چې ده په سکر کې هلته کې تقریر وکړو، خلکو ته خلک یې چې دی د حکومت او د اسټیبلیشمنټ خلاف راپار راول او چې کله پولیس راغلی نو دی لاړ وتښتېدو. حالانکې د او دا وخت به په جیل کې دی، دی هغه یعنی دا وخت ګډاني جیل کې بالکل دا ریکارډ هر څه پروت دی. دا نو دغسې تقریبا دا څومره چې په سند کې پې مقدمې جوړې شوي دي دا هم دغسې چې نه یې سر شته نه یې خپې شته، په بس زور دی زیاتی دی هغه اسټیبلیشمنټ ښیي. نو اوس دې کې که 20 مقدمې ولې جوړېږي؟ که یو کس څوک نیسي او ستاسو په خیال باندې هغه ته په میرټ باندې هم نه وي، یوازې حکومت غواړي، لکه تاسو وایاست زور زیاتی کوي، که څه حکومت خو وایي چې موږ زور زیاتی نه کوو، دا ټولې مقدمې په مختلفو قانون یې سرغړونه کړې ده، ځکه هم نیولی دي. خو بیا هم که تاسو په نظر کې دغسې وي نو بیا په یوه مقدمه کې کافي دی، په 20 کې ولې؟ هغه دای چې ذهني ټارچر ورکول، بیا د یو ځای نه بل ځای ته بول، د بل ځای نه بل ځای ته بول، لکه اوس د سکر نه به دی راولي نوابشاه ته، ټیک شوه، دا تقریبا 4-5 ګنټې لار. نو هغه چې په دې ګرمۍ کې هغه د قیدیانو په ابین کې چې کېنی هغه بالکل یو تنور په حساب وي، ټول د اوسپنو ګاډۍ بره پکې معمولي نری نری شنجالۍ هوا پکې نه وي، هغه ټارچر کول هغه ذهني ټارچر ورکول دي او جسماني ټارچر ورکول. نو آیا مقدمې پر وخت باندې اورودل کیږي او د فیصلې زر زر کیږي که نه؟ دا خو هم ډېر وخت یې واخیست. نه مقدمې زر زر کېږي، نه په وخت کېږي. کله به جج نه وي، کله به سرکاري وکیل نه وي، کله به ګواه نه وي، دا حساب کتاب دی. په کراچۍ کې یعنی دا جج وکیل ګواه هر چا په کیس کې دا وي که نه د علي په والا کې داسې؟ دا خو یې خو مطلب خاص توګه د علي په دې کې دي، نورو کې هم وي خو په دې کې زیات دغه دي. ولې چې دې نه مخکې دی صرف په کراچۍ سنټرل جیل کې و، نو دلته چې څومره کیسونه ټول په یو ځای، نو هغه به راغی او بس کیس کې به څه نه څه ګواه به هم را رسېدلي وو، که نه نو مونږ به ورته هم موجود وو. اوس د ده په سند کې چې کوم کیسز دي هغې کې هلته زموږ نور ملګري دي هغه د ده وکالت کوي، ولې چې کراچۍ نه مال هلته تلل محال نه دي. مطلب ګرانه خبره چې 12 ګنټې سفر کې او هلته ځې که نه، او چې لاړ شي نو مثال کو زه لاړم شم نو سب دا پته نه وي
چې هلته کې به کیس وچلیږي او به نه چلیږي. نو دې دپاره د هغې ځای وکیلان چې دي هغه ورله کړي دي. نو خو دغه جج یا ګواه چې پر وخت نه راځي او عدالت ته نه راځي، دا آیا هسې یعنې چې کوم قانوني توګه باندې یو سم دی که نه، دا تاسو هسته قصدن آمدن کېږي چې هسې دا خبره اوږده کړي؟ دا قصدن کوي، ولې چې د پاکستان چې کوم قانون دی انسداد دهشتګردي، هغې قانون دا وایي چې یاره دې کې چې په چا باندې کیس جوړ شي هغه کیس باید چې په 2 میاشتې کې دننه ختم کړی شي. نو دلته کې خو 3 کاله وشو نه ختمېږي، 4 کاله پکې بس کیسونه 4 کاله وشو. اوس د علي وزیر دا وخت یعنې په جیل کې مجموعي تاسو ته څه اندازه شته چې له څه وخته دی په جیل کې دی، یعنې په زندان کې دی په مختلفو؟ ګوره دی چې کله یې منیو نو هغه وخت 2.5 کاله زندان کې و، بیا چې څنګه راخلاص شو نو زما خیال دی چې 3 که 4 میاشتې پس دی بیا ونیول شو. اوس یې د 2 کالو نه سیوا وشو چې دی په زندان. ښه، اوس خبره دا ده چې یو خو دا مقدمې دي چې ورباندې جوړې شوي دي، او خو سوال دا دی چې اول خو به دا خبره وکړو چې دا ولې همیشه دی په سیند کې وي، یعنې په سمه ده په خیبر پښتونخوا کې هم وساتل سو، په پنجاب کې هم وساتل سو، خو ډېر وخت د ده په سیند کې وي. ولې د سیند انتخاب کېږي د ده ضد مقدمو جوړولو؟ آیا د حکومت په نظر کې د جرمونه هلته کوي که نه د دې بله وجه ده؟ نه، د دې مختلف وجوهات دي. لومبنۍ وجه خو دا ده چې دی په داسې ځای کې چې دته عوامي تایید او سپورټ حاصل نه وي، خلک وله نه ځي، په میډیا کې څه ذکر نه وي، د خپلوانو نه لري. اوس ګوره که دی په پښتونخوا کې په ده باندې کیس وي نو کم از کم که نور څوک نه وي نو کور والا خو به وله ورشي، که کور والا نه وي نو هغې ځای څه ملګري به وله ورشي، نندارې له به ورشي. کراچۍ کې و نو کراچۍ کې بیا هم دا یو فایده وه چې خلکو ورسره لیدل هم کېده او عوامي حمایت به ورته هم و. اوس په نوابشاه کې به له څوک ځي؟ یعنې سیند د دې دپاره یعنې داسې خو پنجاب هم بیا کېدلی سو، ځکه پنجاب کې خیر څه وخت یې وساتلی، خو پنجاب کې خو همدغسې حالت دی، بیا پنجاب کې ولې نه ساتي؟ پنجاب کې بیا هم چې کمپیریټیولی وګورئ د پاکستان د نورو صوبو سره نو هلته کې دومره زیاتې نشته څومره چې په سند کې دی. او هغې غټه وجه دا ده چې سند حکومت په خپله یو انتهایي کرپټ حکومت دی. د دیو نه چې اسټابلیشمنټ څه غواړي دي ورته تیاری کوي. تاسو د دې نه اندازه وکړئ چې د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د هغه خلاف دلته هغه راغلی او په جینا په مزار باندې یو څه تقریر کړی او په هغه یو بیان وي چې کټ کوي. پولیسو نه کټ کو نو دا لاړو، رینجرز لاړو، او دا به زه یم چې شاید د دنیا یو عجیبه واقعي چې آی جي سند چې دی هغه یې راوچت کو راوړو په زور یې په اف آی آر کړ کو. نو چې د یو صوبې آی جي دومره بېبسه شي، مجبوره شي او دومره به پریشر کي، نو هغو نه به تاسو څه د انصاف توقع لرئ؟ څه به تاسو؟ یعنې یو بل سوال له دې سره دا هم تړي، ځکه ځینې خلک وایي چې سیند کې ځکه هم ساتي چې هغه د سیندیانو یا د سیند د حکومت په حواله باندې یا د پښتنو په حواله باندې هغه تناظر هم وي، یعنې چې داسې نه وي چې غوسه د پنجاب پر ضد وي یا په پښتنو کې که چیرې مطلب علي وزیر محبوب وي په خلکو کې او د خلکو نفرت له پنجاب سره راځي، نو د هغه یعنې ځینې خلک چې ما اورېدلي دي دا وایي، هغه وایي چې سیند د دې لپاره دا دی چې یو خو ټوله ملبه چې ده هغه په پیپلز پارټۍ باندې به لوږي، بل سیند حکومت باندې به ځي او د سیند پښتون یا په ذهن کې چې کوم یو تصور راځي هغه به مطرح کېږي. دا اړخ سره تاسو څومره اتفاق کوئ؟ او بالکل دې سره هم زه اتفاق لرم، ولې چې پنجاب کله هم دا نه غواړي چې په هغه باندې داسې یو الزام راځي چې هغه یو پښتون قوم پرست لیډر یا یو بلوچ قوم پرست لیډر چې دی هغه ځان سره زنداني کړي. ښه، اوس دې کې یو بل سوال دا دی چې آخر دومرې پښتنو قوم پرسته پارټیانې دي، که هغه عوامي نیشنل پارټۍ ده، که هغه دغه ده پښتونخوا ملي پارټۍ ده، پښتونخوا نیشنل پارټۍ ده، او ورسره سره چې دی هغه ان ډي ام ده. سمه ده د هغو مشران او دا نیولي دي او خپله پی ټي ایم کې هم ډېر خلک دي، خو ولې علي وزیر چې دی هغه پرله پسې په زندانونو کې وخت تېروي؟ وجه نو وجه دا ده چې یو خو ګوره
علي وزیر ته یو سټریټیجیکلی یو اهمیت حاصل دی چې هغه د وزیرستان سره تعلق لري او دې وخت کې وزیرستان چې دی هغه یو ډېر د جنگ ورته وایي یا د هر څه چې ورته وایي په بارډر باندې یو تود محاذ دی. بیا د هغه ځای چې کوم ریسورسز دي اصل شی د ریسورسز هغه ځای صرف چلغوزي دومره راځي چې هغه د تصویر نور منرالز او نور سیزونه خو پرېږده وای که نه. بیا د هغې سره سره د هغې نه په افغانستان کې چې کوم ترکړې ګیرې کېږي یا هغه طالبانو ته چې کوم هلته کې پناه ورکړی کېږي نو داسې ډېر شی دغه د هغې په حساب سره وزیرستان ته یو سټریټیجیکلي ډېر یو اهمیت حاصل دی او علي وزیر چې دی د هغې ځای یو ډېر نوموړی او یو ډېر توانا آواز دی چې خلک د هغه خبره مني. نو دغه غټ وجه ده. که تاسو دا ګڼئ چې دا همدغه وجې دي او د ده په ضد مقدمې جوړې شي او دی تنګوي نو له ده څه غوښتل کېږي یعنې په څه غواړي دوی؟ نو بس دې دا غواړي چې دی یا غلی یا د هغو سره مخالفت نه کوي. تاسو په دې یعنې او بلکې په قلار هم نه اسټابلیشمنټ دا غواړي چې دی هغو سره ودرېږي او د کم خلک چې هغه نن چې د دیو په نظر کې تراګړ دي دهشتګرد دي طالبان چې کم دي چې څه وخت کې هغه د دیو دپاره ګوټ طالبانو نو هغه دا غواړي لکه څنګه چې اوس مولانا فضلالرحمن صاحب هغه ورځ خبره وکړه چې موږ ولې لښکرې جوړې نو دلته کې اسټابلیشمنټ دا غواړي چې یاره زما خپل جاني نقصان نه کېږي او دا پښتانه د یو بل سره لګېدلي او دیو ته دلته کې یو مخالف فورس دغه فورس ته جوړ کړي کوم چې دیو جوړ کړی دغه غټ وجه. یعنې دا خبره تاسو د خپل یعنې یو نظر هم دی که نه تاسو د پردې شاته خبر یاست ځکه تاسو وکیل یاست علي ته ډېر نږدې یاست دغسې خبره یا داسې وړاندیز یا داسې غوښتنه له ده شوې ده د پردې شاته؟ دا ګوره دا خو د مشاهدې خبره ده که نه او دا خبره خو هر ځای کې کېږي چې یاره حکومت هلته غواړي چې خپل یو فورس جوړ کړي د طالبانو خلاف یا دهشتګرد چې کوم دي نن سبا خو له نومونه هم بل ورکړو چې فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان او پته نشته څه څنګه نو دغه او بل دا ده چې داسې کله په دغه کې لکه کراچۍ جیل کې چې دی نو هغه وخت د پاکستان د پوځونو مشر باجوا چې و هغه باقاعده چې کراچۍ ته راغلی و نو هغه دا کوشش کړی چې علي وزیر لاړ شي او د هغه سره هلته کې لیدل وکړي خو علي وزیر ورته انکار کړی نو هغه هم علي د دې کیسه او دا کیسه که تاسو لږ واضح کړئ یعنې دا څنګه سوي و دا ملاقات دا د څنګه انکار کړی و او څه طریقه باندې چې کله علي وزیر په کراچۍ سنټرل جیل کې زنداني و نو جنرال باجوا راغلی و کراچۍ ته نو هغه د شپې خپل کسان راولېږل کراچۍ سنټرل جیل ته چې بهی تاسو علي وزیر مال راوړئ نو د جیل رولز دای چې کله ماښام شي او دغه شي بیرکونه بند شي نو دننه د تلو هیڅ چاته اجازت نه سرکاري خلکو ته عام خلکو ته خو هسې هم نه هغې رول خلاف ورزۍ کې د شپې په 1:30 بجه باندې د پسې ورغلي دي نو دا ما ته علي وزیر په خپله ویلي و چې بهی څنګه دوی راتله نو ما هغه بتۍ مړې کړې چې یاره دي را نشي نو دي خیر راغله او بیا دیو جیل سپرنټنډنټ ته چې بهی دغه راوړه چې د تعلیمات یې کوو نو بیا وی چې ما د پوکو بلیډ مې راواغستو ما یې چې یاره خو تاسو داسې څه حرکت وکړو نو زه به ځان خپل مری به باندې دا بلیډ ووهم ځان به ووژنم ځان به زخمي کړم نو بیا هغه لاړه چې لاړه نو بیا پاکه شپه شپه کې لاړه د سوراب ګوټ چې د کراچۍ جیل نه تقریبا 10-12 کیلومتره لرې ځای دی په نیمه شپه چې دی نور الله ترین چې د سین کوارډینیټر و هغه یې د کوره د شپې د خوبه راوچت کړو سنټرل جیل ته یې راوستو او هغه یې علي پسې بیرک ته ولېږو هغه نیمه شپه باندې چې علي ته ووایه چې بهی راشي او جرنیل سره میلاو شي خو هغه وایي چې بهی قطعا زه بالکل د سره نه میلاوېږم. اوس دې کې یو بل سوال دا دی چې دا اوس څه دي آیا اوس تاسو خبر یاست چې د پردې شاته له ده سره څه مذاکرات د اسټابلیشمنټ یا فوج هر څوک چې دي هغه کوي او کړي دي یا غواړي که نه دي شوي که نه بس دی پروت دی او دغه کیسونه دي او
پر مخ روان؟ زما خیال دی اوس چې دا نوی سیټ اپ د اسټابلیشمنټ راغلی نو دوی وایي چې پرېږده دی چې دی دې پروت دي چې دا څومره سړی دی. نو اوس علي وزیر خو ناروغ هم دی که نه، د ده د صحت مسلې هم وي. نو جی صحت خو سره ډېرې سیریس مسلې دي. دا وخت د ملا ډېره سخته مسله ده. د ملا د مورې خرابې دي، د دې مسله ده سره بلډ پریشر او نور داسې دغه سره شته. او دې وخت په دومره زیات غیر انساني ماحول کې هغه ایښی دی چې تاسو به یا خبر یې یا نه، خو سکر چې دی دغه ځای کې چې کم از کم هم درجه حرارت وي نو د 40 سنټیګریډ نه خو کم وي نه، 40 خو نه واله دا د 40 پورې رسي. نو هلته کې چې بار هم ناست دی نو ته ژوند نشي تېرولی. نو اوس په جیل کې په ده باندې به څه تېرېږي هغې صرف تاسو اندازه کولی شئ چې به څومره په بد حال کې، او بیا په خاص توګه داسې سړی چې هغه د یو د داسې علاقې سره یې تعلق وي چې هغه یخ علاقه یي، چېرته ګرمي نه یي لیدلي، په هغې غیر انساني ماحول کې هغه ایښی دی. اوس دې کې یو بله خبره دا چې که څه هم په دې تېرو وختونو کې محمد خان اڅکزي صاحب د پښتونخوا ملي پارټۍ مشر یا د پښتونخوا نیشنل پارټۍ مشر خوشحال کاکړ هم دا مسله راپورته کړه او ځای په ځای باندې، خو عمومي په پاکستان کې سیاسي پارټیانو د ده په زندان کې د اوسېدو په حواله باندې خپله علي څه وایي، او یا ستاسو څه نظر دی چې آیا هغسې غږ ورله پورته کېږي چې کوم پکار و؟ غږ خو له پورته کوي، خو دې نه مطلب هغه اوس علي د هغو د پارټۍ خو دی نه چې هغې دپاره هغه سړتال اعلان وکړي یا نور څه وکړي. لکه اوس دې وخت کې په بلوچستان کې همارنګ بلوچ د هغې دپاره اختر منګل پارټي چې دا هغه لګیا ده، هلته هړتالونه هم کېږي، سړکونه هم بندېږي، هر څه کېږي. خو دا ده چې هغه کم از کم خو هغه د مارنګ بلوچ نوم اخلي چې دا پرېږدی نو ورسره د علي وزیر نوم هم اخلي او ورسره د ایمان مزاري هم اخلي. یعنی تاسو دا ګڼئ چې د علي وزیر په حواله باندې د سیاسي ګوندونو چې کوم کردار دی هغه د ډاډ وړ دی، خصوصا د پښتنو؟ مطلب بس ګزارې دی، بس دې نه سوا هغه نور څه کولی هم نه شي. بل حقیقت خبره دا ده چې دې وخت په پاکستان کې چې کوم صورتحال دی دا ما په خپله ځوانۍ کې د ضیاءالحق ماشاءالله لیدلې وه، هغې کې داسې نه و. بیا د پرویز مشرف ماشاءالله هم لیدلې وه، په هغې کې هم داسې سنګین د انساني حقوقو خلاف ورزیانې نه وې څومره چې په دې حکومت کې دي. او د دې نه وړاندې زما دې ملګري خبر کېږي نه پی ټي آی والا، د هغو په وخت کې نو د هغې وخت نه چې کوم اسټابلیشمنټ راغلی دی او هر څه د هغو په خپل لاس کې اخیستي دي او څوک څه شي ته پرېږدي نه، په هر ځای کې په فیصله سازۍ کې په هر څه کې د هغو د اجازت د هغو د تپوس نه بغیر سیول اډمنسټریشن چې دی هغه هېڅ نشي کولی. ښه، ستاسو له علي سره آخري ملاقات کله شوی دی؟ ځکه تاسو خو وکیل یاست، کراچۍ کې هم ډېر دا کړی دی او نور وکیلانو سره زما سره تقریبا دغه 1.5 کال کېږي، 2 کاله چې آخري ملاقات شوی. ښه، ستاسو نو بیا ستاسو رابطې د چا له لارې د سر؟ ځکه تاسو د ده وکالت کوئ نو د نور وکیلانو سره په رابطه کې یاست؟ هغه د دې یو رشته دار دی خپل د هغه په ترو باندې چې هغه خوارده سړی بادشاه تی نوم دی، هغه سړی نو هغه نه په ټلیفون پرون یم تپوس فون کړی و، پرون نه بله ورځ شه هم ورسره خبرې شوې. بیا د دې دغې سند کې چې کوم وکیلان دي د هغو سره خبرې کېږي. دلته زما یو جونیر دی هغه هم تللی و، هغه د صمد خان سره خپل رشتهداري وغیره ده، هغه تللی ورسره میلاو شوی د دو جیل کې. نو اوس بله ورځ مونږ خبره کوله چې یاره ورځو ورسره، مطلب زه ځم ورسره میلاوېږم. خو ما ورته سوال جواب کړي دي چې بهی تاسو لږ په دې سوچ وکړئ چې زه سند های کورټ کې یو درخواست ولګوم، آییني درخواست، چې بهی دا علي وزیر د کراچۍ ته کړی شي او د ده ټول کیسونه د کراچۍ ته منتقل کړی شي او دلته دې وچلېږي. او نن سبا خو ټول ویډیو لینک باندې دغه دی، نو څه داسې انتظامي څه مسله هم نشته چې یاره دا کار ونه کړی شي که نه. نو اوس ګورو چې څه کېږي. اواسې تاسو یادونه وکړه د صمد خان چې هغه هم د پی ټي ایم مشر دی،
یا دا نورلا دي د دوی په اړه باندې تاسو وکیل یاست رابطې وي هغه چرته دي په څه حال کې دي څنګه دي ګوره نور الله خو اړو پته نشته چې کم ځای دی ژوندی هم دی او که نه دی په کم ځای کې دی چېرته دی د هغه خو بالکل اړو پته نه نشته تاسو څه معلومات نه دي ځکه تاسو هېڅ وکیل چا یاست. سره هېڅ هغه د پښتونخوا د وزیر اعلی اوس نه چې جرګې نه پس اوچت کړی دی د هغې نه پس د هغه هېڅ پته نشته البته حاجي صمد چې دی هغه په دادو جیل کې دی او هلته کې د چرسو مقدمه جوړه کړې چې چرس ده په هغه باندې د چرسو مقدمات جی او نو ستاسو په خیال باندې علي چې دی هغه کله پورې چې دی هغه تاسو ته داسې ښکاري چې زر به راخلاصي یا دا مقدمې به تیزې سي او وبشي او که نه وخت به ډېر پکې لګي یاره کوم چې صورتحال دی نو دی کې خو ماته څه امید نه ښکاري ساتي لږ نور به وي او خپله علي څه وایي که تاسو د دې ملګرو دوستانو له لارې څخه حال څه وایي علي څه وایي نور علي خوار به څه وایي علي وایي چې بھائی بس چې دې څه کوي دی خو زه د دې خبره نه منم او خبره تاسو ته معلومه ده چې څه ده که نه لکه تاسو مخکې هم ذکر بس چې سلامي شي د اسټابلیشمنټ ملګری شي هغه په خوا شي یا چې هغه ورته څه وایي هغې پارټۍ ته دې لاړ شي نن سبا خو دا چلېږي چې کوم سړی هغه ته ووایي چې بھائی ته لاړ شه فلانکۍ پارټۍ کې شامل شه ته فلانکۍ پارټۍ کې شامل شه او هغه کار کوي نه په خپل ځای مضبوط ولاړ دی چې زه بالکل د خپل ځای نه د خپل موقف نه نفس کته به راکېږم او باید چې نشي ولې چې یو سړی 4.5 کاله زندان کې وباسي دومره سخت کې وباسي نو بیا خو مطلب خو د خېږي نو قادر خان ایډوکیټ صاحب له وش فکر یوټیوب چینل سره د خبرو کولو ډېره مننه جی او کتونکو تاسو وش فکر یوټیوب چینل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر چې دا وخت زندان کې دی په سند کې دی هغه له وکیل قادر خان ایډوکیټ سره زموږ خبرې یا پودکاسټ اورېدلی تاسو کولی شئ دغه چینل سبسکرایب کړئ دغسې مرکې شننې پودکاسټونه او تبصرې به درته اورو او دا هم کولی شئ د فیسبوک پاڼه د وش فکر او دارنګه ټیک ټاک او انسټاګرام هم تاسو تعقیب کړئ تر بیا پورې ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ په مخه وشه